فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. بیا به هغه معبودان او دغه گمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړه مخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته ووایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اوس نه زمونږ څوک سپارښت کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. کاش کې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. د نوح قوم پیغمبران دروغجنو ګڼل. دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدای نه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله